دا نو د سپین د لاس ښایسته ښایسته شیان دي چې هر سهار یې په موږ باندې خوري او په یوټیوب کې ما ویل چې زه د دې ویډیو پورته کړم. ښایسته موټایي دي، مالده ده، چای شیدې دي. سپینه خدای دې راوله. الله دې راوله. سلامت څنګه یې؟ څنګه یې ښه یې؟ په خیر خیریتي ده؟ شپه دې په خیر شوه؟ خیر دې په نصیب شوه. ته څنګه یې؟ شپه دې په خیر شوه؟ والله شکر دی، خیر و خیریت دی. خوشحاله اوسې. نو مالده به دې زه هم خپله جوړه کړې، ولې هغه عکسونه دې ما ولیدله؟ والله مالده مې خپله جوړه کړې. زه خو هره څلوري چهارشنبې ښه هره څلوري چهارشنبې مالده خپله جوړوم، په بل چا نه جوړوم. دا ماته ښه خوند راکوي چې په یو د خیرات ورځ کې خپله خدمت په خپله وکړم. او ماشاءالله اکثره کارونه دې دي په نوره کوم چې په ثواب کې راسره شامل دي. ښه اکثره بیا زه خپله کوم چې خامخا یو څوک موږ بد ونه وایي چې معنا دا هر څوک شاخته دي. یعنې دا نو دا روغانۍ د کوم ځای راخلې؟ دا مې په خپله جوړه کړې دي، وړې مې په خپله اخښلې دي. ښه او پاتې څو بازار کې مې وړي دي، په خپله مې ټکۍ وړي دي، ورې پخ کړي دي، ورې مې مالده کړې ده، په خپله مې جوړه کړې ده. نو بیا بوره او دا سیسټم یې څنګه دی؟ هغه خو نګه زما ویډیو یې سکري دي، که چېرې بیا ویډیو یې اوس هغه هم درښکاره کوم. ته کوم که هغه په موبایل کې ستا در سره هغه به ښه پر قرار یې ګورو. ماشاءالله. نو دا ګوره دا به وخورو ما او تا. دا خو زما او ستا دي، دا یو بل دغه یار انډوال دي، کله ځان چې بس هغه ته ورکښېږده. هغه ته ورکښېږدو. دا به موږ صحیح ده. تاسو وخورو. نور څنګه یې؟ شکر دی الحمدلله. ته په څون عمر کې دې جوړه کړه؟ دا ستا د زه په ډوډۍ باندې خورم. ښه وه. په څون عمر کې جوړه شوه؟ خپله ډوډۍ سره خورم نو. دا د سهار مې اوړه واخیستله، یو مې وړله کلچه پسته، ښه ورې مې سره پخې کړلې، ورې مې سره اماده کړلې. ماپښین ورلم د خیره دوی مالده کړې وه، هغه یې مالده سمه نه ده رامیده کړې. هر کال یې زه په خپله میده وم، سږ کال مې په ماشین میده کړله، هغه یې غټه رامیده کړې ده. په ماشین دې میده کړه؟ دا نو د سپین د لاس شیان دي، بسم الله ډېر خوند کوي. داسې ښایسته شیدې دي، بیخي خوندورې راغلي دي. ښه نو یو نوې هم راته وکړه سپینه، دا زموږ لیدونکي به وګوري څه مشوره دا ما لیدو والا ته لري. دا خو ما د پرون راهیسې بیخي ډېر خلک ولیدل چې مالدې یې پخ کړي دي. دا خو نو څلوري چهارشنبې ده، او ما خپله هم درته راوړله. تا خپله هم راوړه، هم سیبلین دې راوړې، هم دې مالده راوړه. والله ښه مزهداره خوندوره مالده وه. منګر دا پر غوړه د ښه خوند کوي. مالده چې غوړه نه وي خوند نه کوي. ونو چې وچې دانه دانه کې چې غوړې بلا چې د مازو ګله جوړ کړه، د خولې پورې ډایرکټ رسېږي. هغه غوړي چې بیا کمې هغه د خولې چې وړې ګرې سره ژېږي. دا دغه د څونه وخته سپینه مالده پېژنې؟ مالده مالده نه پخوا د خلکو د اصلاح سره د پلارو د نیکهګانو د وخت څخه یو څوک مالده واخلي، یو څوک شبلنج واخلي، یو څوک اوګره واخلي، یو څوک ساله دي. د سروري چهارشنبې په ورځ دغه خیراتو ورځې دي، نو هر څوک خپل مضمون لري. ما مضمون بیا مالده ده، ما د کورنۍ ده. یا ما ویله مال یو خو چې سړی ډېر کوچنی یا په کور کې جوړوي موږ یې وینو، یو دا دی چې ستا په خپله دا جوړېدلې د کومه وخت څخه پیدېږي؟ جوړېدل نو دغه څلورم 30 کاله کېږي، 40 کاله کېږي. خپل دا څلورم کال دی، پلار عمر کې مې وفات شوي دي. نو اوس زه خپل الله دې وبخښي. او پاتې شوله دا خو د عمر پیدا شوي نو زموږ پلار عمر مالده اخیستې وه د اولادو پر سر. دا خو نو د پخواني خلک بیا وایي چې اولادونه مې پیدا شي، نو دا خیرات ته نظر ایږدمه د دغه ورځې دپاره. خدای پاک مو دا مصیبت وساتي، خدای حال و سالیه لوی کړي. حال و سالیه لوی کړي. بیا نو چې مور او پلار ورسره وفات شول، بیا نو زه د اوس زمانې ته پاتې، هغه نه بیا چار چمکاوه، که مالده کوه که شبلنج کوه. ما خپله د پلارو د نیکه دغه پر غوږ نیولې، بس هغه مالده کوو. یو مالده یو د اختر په سهار هغه کاسه چې ورته وایي بیخي ښه خوند کوي.
هغه کې هم خوند دی په دا مالده کې هم خوند دی ګلاړه د کاسې رواج زما په نظر بیخي ختم سوی دی بیخي که په ساراو کې په اطرافو کې اوس هم کېږي په ساراو کې شته دلته په ښار کې نشته سارا چې دی کله کله زه ولاړ شم په اختر کې سارا ولا سپینه چې ولاړ شو په اختر کې سارا ته ولاړ شو یو ځای ته دا د اختر سهار چې وینه دا د کوره څه غټ ماچې نه دی او ورځو ده هغه ماچې راخیستې پونډې پنډې و یو سیما ماچې دی یو پنډې ماچې نو چا ماچې راخیستې چا وریجې راخیستې بریا پرچوي هغه خوند بیا جلا دی هغه سارا خوند دی د ساده چې دی هغه دا چمونه نشته مستو ته پیاله وباسه غوړې وباسه مګر ډېر ښه خوند کوي ما خپله ماجد ته ډوډۍ وړې ده په اختر کې دا ګرده خلک به په یوه اتفاق سره پر کښېنستله ښه مګر اوس ما په نظر چې وخت هغسې نه دی چې د پخوا زمانې وختونه اوس جلا نسل دی په هغه وخت کې زما په یادېږي سپینه یو کیسه د هغه څه یادوو د دا مسجد مخ ته به 40-50 سپین ږیري ناست یا به در دې یو څه لږ به ناست به وه د مازدیګر و د ماښام لمانځه ته یا به د غرمې پیتاوي ته اوس هغه په حساب چې ډېر څه نو یو دوه مشران سپین ږیري که ناست وه د مسجد مخ ته بانډار سره کوي هغه به م یا د ډېر وخت انډیوالان یا به سره همسایګان یا به سره پېژني و هم نسته پخواني رواجونه ګرد د مشران به سره ناست وه د کلي دا به نه وه ګرده به یو ځای ناست دلې مې وویل تللم ساراو ته تللم پخواني خلک مې لیدلي د کور مخ ته به ناست وه یا به د مسجد جامعو مخ ته ناست وه ښه خوند به کوه ښه انچپاک به ورسره د اوس ته دوه ناستې بیا به دا دوه لانې ما ورسه دې ځای ته ورسېږو ما ورته به د مسجد مخ ته نه ناست په کور کې به ناست وو دغه سته یاره بلا وختونه دي ښه خو په دغه وختو کې د ستا غم خدای موږ ته نه راکړي سپینه په خدای چې دا هر وارې ماشاءالله داسې ناشته راباندې خورې چې بیخي ما ول زه اشپز یم په پغمان کې مې دیګونه پخ کړي دي خو تا ته زه تسلیم یم ما خپل اشپزي نه دی زده ښه نظرونه مې زده دي دا وکړه دا وکړه دا وکړه اوس چې مې جګو ته ودرېږم بیا مې اشپزي نه دی زده ما دا هګۍ پخه کړه لطفچیانې پخې کړه سپکې سپکې د یو نفرو دوه نفرو پنځو نفرو ناشته ښه خوندوره برابرولی شم نو پاک شوله د غوټو اشپزان دي هغه بیا نه شم کولی ولا سپین سټوډیو ته هره ورځ ډېر ښه شیان راوړي نوشي جان مقصد سپینه هېڅ مو نه هېرېږي دا ستا خوراکونو دا شیان نوشي جان دا خو نو خوراک چې برابر ژوند دی اوس خوراک په لاس راړي وو بیا ونو ټول د خدای تعالی نعمتونه دي او موږ یې خورو نو دا خیر خو دغه ستا خوراکونه چې دي دا نه کې داسې پروفیشنل دي یعنې چې هر څونه وخوري سړی نه په مړېږي نه مړېږي زه خو نه چې دا سروري چهارشنبې کومه دا خامخا د یار انډوال لپاره اکثره یاران ما ته وایي دغه مالده ده ما چهارشنبې اخري ده اخري چهارشنبې مالده کوم نو بیا کله کله زه ویډیو څه وکړم بیا د خپل ویډیو ګورم خورا ښه خوند راکوي نو بلې چهارشنبې ته مې تل وایي چې کله به کال خدای په خیر راورسوي چې زه بیا دغسې مالده وکړم ووایه سپینه خلکو ته خپل چینل ووایه چې ستاسو چینل هم په راولي ما چینل خو د یوټیوب چینل ما یوټیوب چینل خو نه چې هغه په چم ترتیب مې نه دی چې ترتیب مې زده شي د عبدالوهاب سپین په نامه دی نو خپل سپین ښه ډېر فعالیت پکښې لري د سپین ویډیوګانې کتلی شئ چې دی خورا ګلاوسه ځوان دی بیخي ډېر کار مې په ټیک ټاک کې په ټیک ټاک سره ډېر چلېږم او په یوټیوب کې دونه نه راځم کله په ټیک ټاک کې
زه فیسبوک ته هم نیت دی فیسبوک پروګرام هم جوړ کړم چې فعالیت په هغه کې هم روان کړم په فیسبوک کې او فیسبوک هم ډېر خلک کاروي اوس ډېره علاقه خلک له ټیک ټاک سره لري او په خارج کې د یوټیوب سره لري او افغانستان کې د فیسبوک سره کار لري ځینې خلک اوس هغه سره کار نه لري فیسبوک سره سپینه خدای دې خیرات قبول کړه خپرونه ملا دا پکښې وکړله څه پیغام خو به نه لرې بلا به خدای په معنی ورسره وکړو پیغام بس دغه خوشحالي شکر دی چې سړی لنده رسېږي ووایي شکر یارانو انډولانو سره ناست یو نو داسې ګلابه سره ژوند چې خدای نه زړه کوي دا د شکر ځای جمعې شپه د بانډار کې د شپې بس که موقع پیدا کړو ختم ته ځم که موقع پیدا خپل کور ته ځم چې ختم چیرې ما ختم نو کله په چونۍ کې کله په لوړه کې وه کله دغه سره یې څه نومېږي لوله کې موږ ډېر ځایونه لرو د ختم دپاره بس پر هر ځای برابر شو پر هغه ځای ځو هغه ته هم دغسې یاران انډولان برادران دي الله پاک چې عوضونه ورکړي الله پاک چې ختمونه وظیفې قبلوي امین دغه د عبادت وخت چې خپل عبادت کوو او خپل کار سره کوو په خپل وخت ځو په خپل وخت راځو بیخي ښه خبره دغه بیخي د عبادت یاره خو بس عبادت چې دی د خدای جل جلاله راضي کول دي نو زما په نظر چې هر ښه کار وکړې په هغه کارو چې خدای راضي کېږي هغه ثواب لري عبادت دی څونه چې یو علاقه د یو شي سره لرې باید چې د عبادت سره هم یو علاقه ولرې و علیحده داسې ستا والا خلک ډېر باید چې سړی عبادت ته توجه وکړي یو عالم دی هغه وایي کله چې ته لمونځ کوې او یو بل سړی یا تېرېږي یا ستا و شاته ناست وایي که پر اتحیاته باندې کښېنستلې نو دغونه په خوند په وجز او تر دغه پورې ډېر وخت په ونیسه چې سړی بیخي فکر وکړي چې دا څونه ډېر دی سلام نه ګرځي یعنې وایي د خدای په عشق کې دغونه ډوب شه د خدای په دغه کې په عبادت کې او رښتیا هم سړی که په لمانځه کې د وسوسو د بل فکر ځان را وګرځي نه یې چې هېڅ فکر نه کوي یوازې فکر په دغه لمانځه کې هغه چې وایي یې یا ملا صاحب قرات کوي دی غوږ ورته ونیسي هغه تورو ته لفظو ته غوږ ونیسي بیخي ډېر سکون اخلي یعنې که ته د 2 دقیقو پر ځای په 10 دقیقې کې لمونځ وکړې ستا په بدن کې ډېر ښه تغیرات راتلی شي غوسه کېږي خوند کوي نو د خدای په امان نه به وکړو سپینه بس بیا به ما او تا نورې خپرونې کوو سمه ده او د خیر سره چې وخت داسې پروګرام یې چې انسانان خوشحالي خدای خوشحالي الله دغه پروګرامونه به سره کوو بېشکه بېشکه بس نو د خدای په امان سپینه دا دې مخه